السلام علیکم. له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پودکاسټ یوې بلې ګڼې ته زما داود جنبش هرکلي ومنئ. نن له ګاونډیو هیوادونو د سلګونو زرو افغان کډوالو په اجباري شړنې، ځورونې، لوټونې او د بشري حقونو په ځپنې غږیږو. احترامات خدا همچنان به شما آقای دکتر غنی به عنوان مهمان برنامه هم تقدیم میکنم. خوش آمدین. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما از ایجاد فرصت و سلام های گرم و تمام هموطنان، خواهران و برادران، خاصتا خواهران و برادران که امروز به صورت اجباری در حرکت هستند و اخراج میشن. دعا و امید ما است که وطن ما به حیث یک مادر مهربان، نه یک مادر اندر، اینا را در آغوش خود بگیره و همه را استقبال کنند. ما په سریزه کې د سلګونو زرو کسانو یادونه وکړه. دواړه هیوادونه یعنی ایران او پاکستان د میلیونو افغانانو د کوربتوب دعوا کوله په تیرو کلونو کې. اوس چې دا یو ځای راځي، څنګه یو حالت رامنځته کوي ستاسې له نظره؟ که څه هم تاسې ویل چې دوی باید راشي په یوه پړاو کې، ځکه که را نشي د افغانستان ملي واکمني نیمګړې پاتې کیږي. حالت جدی ده، ځکه آباد ته یې ګورئ. کم له کمه 8 میلیونه افغانان کډوال دي په ایران و پاکستان کې. رسمي د ملګرو ملتو اټکل دا د 4.5 میلیونه افغانان په ایران کې دي او نور پاکستان کې دي. د خپل د ایرانیانو د داخلي وزارت خبره داده چې 15 تا 6 میلیونه افغانان په ایران کې دي. د نسربیره اټکل داده چې 6.5 میلیونه افغانان د وطن منځ کې بې ځای سوي دي. فکر میکنین جدیت از کجا میآید؟ از ناحیه عودت ناگهانی یک جمعیت بزرگ به کشور آباییشان که چندان آماده پذیرایی نیست، یا از نواحی دیگه؟ از جهتی که یک فیصله سیاسی بدون بررسی سرتاسری عواقب ازی و همچنین طرز مدیریت ازی صورت گرفته. بنابراین قصایی که ده و گزارشایی که در مطبوعات پاکستانی میه واقعا تکان دهنده است. افغانایی که زیاده از چند دهه شرکای پاکستانی داشتن در بعضی معاملات تو اینا، یک دفعه تمام امکاناتشون از پیشان گرفته شده. موضوع اساسی ایجاد ترس است. ترس شدید در بین مهاجرین افغان امروز در پاکستان با وجود آمده، خود مسئول نمیدانند و متاسفانه فساد پلیس و کارمندای دیگه هم اینا را شکار ساخته. و دلچسب است که تمام روزنامه و مبصرین پاکستان سر موضوع فلسطین اظهار همدردی میکنن، در حالی که افغان‌ها را اخراج میکنن. اما از برادرای و خواهرای پشتون و بلوچ ما خاصتا متشکر هستیم که یک موقف بسیار اصولی و قانونی گرفتن تا حقوق حقی افغان‌ها به حیث مهاجرین مورد توجه قرار بگیرد. اما موضوع دومش موضوع اقتصادی است. بدبختانه هم پاکستان هم ایران در مشکلات جدی اقتصادی هستند. ارزش پول روز به روز در حال کم شدن است و قیمت‌ها در حال بلند شدن است. شرایط کاریابی که در گذشته وجود داشت وجود نداره و نقطه سومش یا بود سومش است که کمک‌های بین‌المللی که برای مهاجرین افغان در پاکستان وجود داشت و تا حدی برای ایران قابل تداوم نیست. جامعه بین‌المللی علاقه خود به کمک به افغان‌ها از دست داده. از اون جهت تمام تقاضایی که به خاطر کمک صورت میگیره تنها 1% ناچیزش مورد تمویل قرار میگیره. آیا حالت برای مهاجرین ما در ایران هم مثل پاکستان است یا ویژگی های خود داره؟ در ایران دو نوع مهاجر داریم. یکی مهاجر اقتصادی است که اینا اکثرا به حیث فرد و اکثرا مرداستن و جواناستن که میرن و زیادترین سهم از اینا در بخش سکتور ساختمانی است. تا حدود 4% اقتصاد
ایران بالای شانه‌های بازوهای توانایی از افغان‌ها اسپار بود و افراد دیگه هستن که باعث خانواده چندین نسل در اونجا بودن و مراکز تمرکز از اینا در ولایت عمده ایران معلوم است. شرایطی که در ایران فعلا است مربوط به خود ایران نیستن، چون تحریم اقتصادی که سر ایران تحمیل شده اقتصاد ایران بسیار سخت صدمه زده. پول ببینین، شرایط کار ببینین. از این جهت امروز فضای کار در ایران به سکوت مواجه است. 1/3 ایرانی‌ها به اساس گزارش‌هایی که در روزنامه‌های خود از اینا نشر میشه میخواین از کشور برن. در این حالت بازم چیزی که مثلا سر روزنامه ایرانی در اواخر اتکا میکنم، یک حس ستیزه با مهاجرین به صورت عموم و مهاجرین افغان به صورت خاص به وجود آمد. تو شرایط در اروپا به مراتب شدیدتر است. شما شاهد هستین که با چی رقم الفاظ صحبت میکنن و نوع اسلام ستیزی که در بعضی کشورهای اروپا به وجود آمده جزء از ضدیت به مهاجرین است. در این حالت ما باید آمادگی داشته باشیم. موضوع اصلی چیست؟ آیا میخوایم که این موضوع عودت مهاجرین به یک برنامه منسجم و قابل پیشبینی با محدودیت زمانی و یک طرح منظم مبدل شود و یا ای که خودجوش باشه؟ اگر خودجوش باشه و عکس العملی باشه نتایج از یک رقم است. اگر این برای یک برنامه منسجم مدون بدل میشه این قابل مدیریت میشه و قابل پیش بینی میشه، خطرات به همه کمتر میشه و او به ارقام اسناد اولویت بندیا ضرورت داره که مدیریتش به صورت اساسی صورت بگیره و باز سوال منابع مطرح میشه که او یک بحث است که بدون بحث مشروعیت داخلی منطقوي و بین‌المللي انجام داده شده نمیتونه. دا افغانان چې راستنیږي د سنی پلوه او جنسیتي پلوه څنګه سره بیلیدلی شي او څنګه راتلونکي ورته په انتظار کې د خپل هیواد کې؟ اکثریت مطلق د افغانستان ځوانان دي. دا ځوانانو ته څه رقم راتلونکی برابروي؟ دوی خپل څه رقم توان مندیو ته اړتیا لري چې په خپل لاس خپل وطن جوړ کړي. نو دا لومړی خبره ده که اوس ته راځي د هغه هدف او اوس په منځ کې اساسي ستونزې باید په سړه سینه وڅېړل سي، ورباندې یو نتیجې ته ورسېږي چې دغه اوسنی وضعیت کې دغه منفي ابعاد د ژوند دي، دغه مثبت او منفي څنګه لګولی سو، مثبت جهات څنګه ډیرولی سو، او دریمه برخه په دې کېږي چې له اوسني وضعیت نه تر 2040 اهدافو ته څنګه رسیږو، چې هغه د لاره نقشه ده چې دوه برخې لري. یو باید په واضح توګه ځینو لومړیتوبو باندې نتیجې ته ورسیږو، دوم عملي برخې باید وګورو چې څنګه یې سرته رسوو او که شرایط بدلیږي څنګه بیا هم شاته نه ځو. دغه یوه لاره ده چې موږ ته جهت ورکوي. د کډوالو مسله د جذباتو نظر نه، د عقل نظر نه، د احساسات نظر نه، دریو برخو نه زښته ډیره مهمه ده، ځکه باید ټولو ته ثابته سوي که ځان افغان ګڼي که نه ګڼي، ګاونډیان درته افغان وایي او وخت چې یو فیصلې باندې ورسیږي وایي افغانان دې ووځي، منځ کې هم توپیر نه کوي. او وطن منځ کې بل وطن نه لري، بل ځای کې عزت نه لري، ډیر به اوچت سي د فرق په حیث باندې، اما جمعي عزت به نه لري. خوند چې په هغه ژوند کې ده، ځکه هغه خاورې کې یو راز ده، یوه جذبه ده چې بل چیرې نسته. او همدا وایي چې هر چا ته خپل وطن کشمیر ده. هر سول ډاګ د افغانستان ماته د زرو له کانونه په ګاونډي ملک کې اوچت ده، او خپل د وطن د هر ماشوم درد مې هغسې مې کړی وي چې نور مې نه کړی وي. دې باندې باید ټول اعتراف وکړو. روند برگشت مهاجرین ما
طی سالها و دهه‌ها ادامه داشته، کم و زیاد می آمدن. عمدتاً در سالهای جمهوریت عودت کننده ها در شهرها ساکن می شدن. فکر میکنین این برگشت های اخیر عین روند تعقیب میکنه یا اینا سرگذشت متفاوت خواهند داشت؟ در گذشته، خاصتا در سالهای نخست ایجاد جمهوریت، شهرها به صورت عموم و کابل به صورت خصوص میراق توجه بود. اما نکته که فرق داره و قابل توجه است که امروز شرایط اقتصادی شهرها و توسعه از اینا نهایت ضعیف است. اقشار زیاد از شهرها به طرف حرکت دوباره به طرف ولسوالیای عمده، ولسوالیایی که تولید کننده است. از این جهت نکته کلیدی شرایط زندگی است، نه شهر بودن یا دی بودن. در کجا چی رقم علایق وجود داره و حداقل امکانات یا تعلقاتی که وجود داره. ما باید به طرف تعلقات مردم ببینیم و در اینجا نقطه که قابل توجه خاص است، افغان‌ها هستند که نسل سوم یا دوم هستند. بنابراین نام نقاطی که با اونا تعلق دارن جز خاطراتشون، خانوادگیشون است، نه یک تجربه عملی برشون. تخمین ابتدایی جایداد را، سرمایه‌ای را که اینا در پاکستان ایجاد کرده بودن تقریبا به 20 میلیارد دلار نزدیک. 20 میلیارد 20 میلیارد دلار. اما نکته اساسی ازی بود که اکثریت ایجادادا به نامشون نبود، به نام شرکای پاکستانی بوده، چون شرایط برشان مشکل بود و بدبختانه مقاله در جراید پاکستانی نشر شده که شرکای پاکستانی از اینا همراهشان روشی بسیار منفی کردن. بحثی که ما همراه پاکستانی ها داشتیم راجبه و یکی از نقاط عمده بحث ما با دولت پاکستان بود، یک پلان 5 ساله برای برگشت از اینا بود و در چارچوب از اون پلان هدف واضح مایی بود که اینا بتانن با امکانات خود دوباره برگردن. یعنی هیچ چیزی از اینا ضبط نشه یا به زور گرفته نشه. اینا با صورت واضح، نه به صورت یکبارگی. و اصل عمده دیگه کی بود؟ باید اینا به صورت رضاکار دوباره میگشتن، چون جزء مقررات بین‌المللی بود که در اون مرحله مورد توجه بود. اما چون فعلا اینا به صورت اجباری اخراج میشه، بدبختانه با کمترین امکانات میان و نه تنها با کمترین امکانات میان، بلکه صدمه روحی را که هر فرد اخراج شده با خود در طول باقی زندگی خود حفظ خواهد کرد کم نگیرید. از همین جهت است که در داخل کشور ضرورت محبت، احترام و برخورد نهایت عمده است. تاسو ول چې 60 میلیارډو پورې د افغانانو د کاروبار او د سرمایې اندازه رسیدله. ځینو ماته په شخصي صحبتونو کې ویل چې یو شمېر کېدای شي کورونه او ودانۍ او دا شیان وي، خو دا نغدي چې دوی لري په کاروبار کې اچولي دي په مختلفو ځایونو د کراچۍ نه نیولې تر پېښور او کوټې پورې او شاید نورو ښارونو کې، دا لږ تر لږه 6 میلیارډه دي. که احیانا دغه هم صحیح وي، دا 6 میلیارډه ډېر لوی رقم دی او د پاکستان حکومت سیاست دا دی چې مهاجرین ځان سره چی نشي وړل. قانوني لارې شته چې افغانان بیا دغه خپله سرمایه راوباسي، یعنې کوم ځای کې د دعوې ځای شته که نه؟ دعوې ځای سخته ده، ځکه له بد مرغې نه ډېره برخه مشارکت په عرف باندې سوي. عرف د اعتبار خبره ده، د یو بل سره د همغږي او ملګرتیا خبره ده. قانون له نظر نه که راسي، د پاکستان قوانین له بد مرغې نه د برطانیې د دوران قوانین دي. پاکستان خپل نظام لا نه ده ګرځولی، د حقوقي نظام لام د یو مسلط استعماري نظام ده، او خاصتا اکثریت دایمه خبره نه ده، ځکه چې دوی داخل خبره ده. اکثریت د مقالې چې وګورئ چلند خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره لکه مستعمره غونډه ده، او سند تاریخ ته وګورئ. درسونه د پاکستان په کار دی، د ژبې په مسلې باندې بنګال او د اکثریت او اقلیت په مسلې باندې پاکستان مات شو. حقوق النظر نه دلته شرایط سخت دي، باید اسلامی سلسله د مینې او تعلق او عصبیت ته لاړ شو، او له بلې خونه بین المللي حقوق د مهاجرینو ته. نو دلته ضروره ده
چې یو منسجم غږي چې له دوی نه استازیتوب وکړي. له بدې مرغې نه نن دا غږ په واضح توګه چې په ملي سطح باندې له مهاجرینو نه استازیتوب وکړي کمزوری دی. بخش دیگه همین مسائل مالی است که پاکستان میزبان بله میلیون ها افغان بود، ولی در عین حال میلیاردها دلار که به نام مهاجرین افغان از کشورهای غربی و عربی می آمد به دست اینها توزیع می شد. آیا احصایه های از ارقام وجود داره که طی 40 ساله که افغان ها در اونجا بودن پاکستان از این مدرک چقدر نفع برده؟ این مثلا بودم از چند زاویه دیده میتونه. در دو مرحله اساس تاریخ پاکستان قسمت زیاد کمک‌هایی که به پاکستان سرازیر شد از جهت مسئله افغانستان بود. یکی در دوران حکومت جنرال ضیا و بعد دوران حکومت جنرال مشرف که در هر دو زمان متاسفانه حکومت‌های نظامی بودند که توسط از این کمک‌ها پا ایستاده شد. در دوران جنرال ضیا تمام کمک‌ها از طرف پاکستانی انجام داده شد، مثل که تنها به سازمان‌های اجازه فعالیت دادن که مورد قبول از اینا بود. میلیاردها دلار در اینجا سرازیر شده و فیصدی که واقعا مصرف شده و جزء اسناد سری از ایناست، اما ارقام عمومی در میلیارد هاست. و دوم در دوران حکومت جنرال مشرف تا برآمدن امریکا حدود 18 میلیارد دلار تنها بر از اینا کمک شده. یکی کمک های مستقیم بود که به اینا پرداخته می شد، یکی پول هایی بود که به نام مهاجرین می آمد و اینا بخش از اون توزیع می کردن و ادعاهای وجود داره که بخش از این توزیع نشده و پاکستان برای خود گرفت. وجود فساد اداری یکی از پدیدهای شوم است که در مورد اعتراف همه قرار داره و موجودیت کمپا، شیوه توزیع، نوع ازی همه ازی به اساس روابط استوار بود، نه به اساس ضوابط. تاسې مخکې د پاکستانی ژورنالیستانو او رسنیو یادونه وکړه چې د فلسطینی وګړو غمیزه باندې افسوس کوي، خو افغانانو ته په خپل غمیزه جوړوي، خو دوی په پټه خوله دي. افغانان ولې پټه خوله دي؟ ولې هغه یو حالت یو هیجان چې باید په دغه شرایطو کې رامنځته شوی وای نه وینو؟ ایموک واحد غږ چیرې ده؟ څوک ایموک له وطن نه او خاصتا ایموک له بېوزلو مهاجرینو نه استازیتوب کوي؟ دویم، ایموک طرحه څه ده؟ اوس خبره په دې کې ده چې بیا راځئ یو چاته څو ورځې ډوډۍ ورکوئ یا د ډوډۍ پیدا کولو لاره ورته برابروئ، یو چاته څو مڼې ورکوئ یا د مڼو د باغ جوړولو لاره زده کوئ. ملګري ملتونه هیڅ وخت په افغانستان کې نه دي توانېدلي چې په یو طرح باندې راسي چې واقعا مؤثر او د کار وړ وي، قیمتونه یې جګ دي، تاثیرات لږ مګر همغه دي. او نن له بدې مرغې نه دا موضوع هغوی ته انتقاله سوې ده او موږ خپل غږ نسته. له بلې خوا نه په دې پوه سئ نن افغانستان ته د بین‌المللي ټولنې مینه او پام بې حد لږ ده. موږ اوس د سومالیا په صف کې او دا ما بار ولس ته عرض کړی وو، خو له بدې مرغې نه او پایداره سوله او آبرومنده سوله چې موږ آرزو هغه ته ونه رسید. نو ضرور ده چې باید پوه سو چې غیر له دې نه چې خپل ملا وتړو او یو لازمي اجماع ته لاړ سو او یو طرحه ولرو او دې موضوع سره په یو اساسي ستونزې باندې چې ملي ګډون غواړي او لنډ مهال، منځ مهال او اوږد مهال اقدامات غواړي، بې له هغه نه سړی انکار کوي. له انکار نه باید ووځو چې پوه سو چې مسله څومره جدي ده او اول ګام به همدا وي چې پوه سو چې ابعاد څه ده. نن له بدې مرغې نه ټول ارقام له افغانستان نه په پټه تیاره کې دي، نه پوهېږو چې څه روان دي. کېدای شي ځینې راستانه شوي چې کلونه بهر ژوند کړی دی، کلي ته لاړ شي، هغه ځمکه یې چا ترې نیولې وي، غصب کړې وي، یا یې په هغه ځای کې مینې جوړې کړې وي او دې باندې لسیزې اوښتې دي. په تخار کې دغسې یوه ستونزه پیدا شوه، نه پوهېږم چې حل شوي به یې که نه.
نور ځایونو کې په شمال کې داس خبرونه و چې زمکې نیول شوې دي، جنوب کې به هم چیرته زه دقیق ارقام نه لرم. د زمکو د غصب موضوع او د راستنیدونکو حقونه دا د سره باید څنګه چلند وشي چې کم کړکېچ ته جوړ نشي. باید دوه شی منځ کې فرق وکړو. یو لوی غصبونه دي او دا ټول د موجوده قوانینو او عرف او اصول او خاصتا د اساسي قانون مخالفت سوي دي. اساسي قانون کې وضاحت سته چې ولسمشر د افغانستان ځمکه نسی بخله به د قانون او هغه قانون چې موږ پاس که محدود تجربه ده پال کې که زرها جربه ځمکه سلها زره جربه ځمکه په دې یا بله نامه اخیستل سوي دي، دا یو ظلم ده. او خاصتا وقتی چې د کلیو ځکه چې هغه جمعي ځمکه ده، عامه ځمکه ده، یا د سیندونو او ویالو مسیرونه غصب سوي دي. داسې ویالې دي چې نیم سوي دي. د غصب مسله یوازې د ځمکې نه ده، د اوبو په موضوع کې ځکه چې ټولې کرهنې باندې بالا آب ته ګورئ شوله کري، لاندې خلک غنم نسی کرلی. نو دا لوی غصب موضوع یوه موضوع ده. دا ارقام په اداره د اراضي کې موجود دي، تخمین واضح سوی، دې ته یو واضح تګلاره پکار ده چې دې باندې څه رقم عمل کیږي، ځکه دا د بېوزلو خبره نه ده. دوم هغه ځایونه چې آباد سوي دي او ورباندې آبادۍ سوي دي او هم ډېرو بېوزلو او هم نورو عرف جوړ سوی، دلته یوه واضح لاره پکار ده چې دې بدیل څنګه باید منځته راسي چې له یو خوا نه دا خلک چې په کلونو یا لسیزو کې کورونه او جایدادونه او دا جوړ کړي دي، دا باید رسمي سي، اما په بدل کې موږ یوه طرحه جوړه کړې وه چې هر له دوی نه باید یو فیس واخیستل سي او هغه فیس په دغه خلکو باندې چې برته راځي او شرعي حقوق درلودل، د دوی حقوق باید تأمین سي له دې لارې نه. نو دلته سنجیده اقدامات پکار دي چې اول ټول ارقام او شواهد په اساسي توګه سره ټول سي او دا وخت چې تخنیکي ظرفیت موجودي او یوه ملي نسبي اجماع لازمي اجماع جوړه سوي، دا ډیره سخته مسله نه ده. او پس له هغه نه اساسي خبره په دا کې ده چې څنګه حقدار ته رسیږي. او دلته ستونزه سته ځکه چې همیشه د فساد و رشوت خبرې موجود دي. او بکې یوه ستونزه به د اسنادو وي، ځکه افغانستان کې همیشه اسناد عرفي و، شرعي قوالې ډېرې لږې وي. بالکل دا سته، مګر موږ خو باید سروېګانې وکړو. خبره نه ده چې یوازې په شا لاړ سو. یو ټکی باید وټاکو چې له دغه وخت نه دغه شاهدان چې موجود دي او شاهدي ورکوي، دا د دوی شهادت د منلو وړ ده او پس له دې نه به ټول اسناد شرعي سي. دا بالکل ضروري ده ځکه چې د ودې امکانات او د ځمکې مسئولیت او د جایداد مسئولیت او د ټولو اراضي مسئولیت درو. اما دا یو منسجم اداره غواړي، لویه پراخه اداره نه غواړي او منسجم ترتیب غواړي او له ټولو نه عمده برخه دا ده، دا د خلکو ګډون غواړي. باید په شفافه توګه یې کلیوالې جرګې د ولسوالۍ په سطح، د ولایت په سطح دا ټول جوړېدی سي چې خلک په واضح توګه پوه سي. افغانستان کې عامه قضاوت او عامه عقل ډېر اوچت ده. که پوه سي چې حقدار ته رسیږي او معیارونه روښانه دي، خلک زر قانع کېږي او انشاءالله تعالی دا لاره د کېدو ده. اما په شرط چې موږ پوه سو چې دا مسله باید پرې نه ښودل سي چې په یو لوی ستونزې یا بحران باندې بدل سي او عواقب ټولو ته ګران. این مهاجرینی که برمیگردن تعدادشان 1/4 جمعیت فعلی افغانستان از حداقل و این یک تغییر کلی را در ترکیب جمعیتی افغانستان میتونه ایجاد کنه. اینا به مناطقی که برمیگردن، من از تجارب سالهای جمهوریت به خاطر دارم که در شمال واقعات رخ داد و در جاهای دیگه هم شاید رخ داده باشه. اینا که برمیگردن آیا از این نظر اتنیکی و دموگرافیکی تغییرات فاحش را میتونن ایجاد بکنن؟ نقطه اول نقطه توزیع
نفوس فعلی افغانستان است. در اینجا خدمتتان چند رقم ضرور است. اگر افغانستان به حیث زونای مختلف ببینیم، در قسمت اول یک تفکیک بین شمال هندوکش و جنوب هندوکش به کار است. در حدود 11 میلیون افغانا در 9 ولایت شمال افغانستان زندگی میکنند. در غرب 5.6 میلیون زندگی میکنند. در حوزه جنوب غرب در وجود 5.6 میلیون، در جنوب 4.5 میلیون، در شرق 3.8 میلیون و در حوزه مرکزی 10.9 میلیون. همه و تصویر ولسوالی‌ها را که ببینید، در هر ولایت یک تعداد ولسوالیان نفوس ضخیم داره و ولسوالی‌های دیگر نفوس قلیل. بنابراین به صورت عمومی اگر زون مرکزی را در نظر نگیرین، باقی زونا از نگاه نفوس به صورت نسبتاً متعادل وجود دارند، اما از نگاه ساحه غیر متوازن است و این پس میره به این که چقدر فرصت است برای استفاده از منابع زمینی افغانستان، منابع آبی افغانستان، منابع معادن و دیگه تا ایجاد کار در نظر بگیریم. از نگاه مسئله قومیت، زبان و تعلقات معلوم دار بازم مسئله اساسی در است که آیا یک برنامه منسجم سنجیده شده که از نگاه تطبیق آسانترین شیوه تطبیق وجود داشته باشه فراهم شده میتونه که به اساس از او به همه توجه شود و یا ای که ای گذاشته میشه که بدون انسجام به صورت خودجوش صورت بگیره و هر مسئله که ارتباط به منابع داشته باشه و سر تقسیم منابع باشه بدبختانه یک ترتیب خودجوش تشنج ایجاد کرده میتونه و نوع تشنجی که ایجاد شده میتونه شدت پیدا کرده میتونه. بنابراین توجه کرده. دا مهاجرین لکه چې تاسو اشاره وکړه کېدای شي دویم او دریم نسل وي، هغه د 1980 کلونو کې چې روسانو یرغل وکړ، کډې ډله ییز ډول باندې بارېدې، هغه نسل کېدای شي ډېر لږې پاتې وي او یا بیخي پاتې نه وي. دغه چې راستنیږي دغه ځوانان، دوی فکر کوي چې یا دغه دویم او دریم نسل چې دوی په خپلو سیمو کې داسې د ارتباط کوم شی موندلی شي چې لاړ شي دا زما کلی دی، دا زما کور دی، دا زما وطن دی که نه؟ دا په دې تړلې ده چې آیا دوی جایداد درلوده که نه، او هغه جایداد باندې چې دوی حقوق ادعا کولی سوه هغه نور خلک مني که نه. یوه مسله چې ډېره عمده ده دلته، له بدې مرغې نه یو ډېر لوی غصب په لومړي 14 کالو د جمهوریت په دورې کې وسوله چې ډېرتر څه نږدې 1 میلیون هکتاره ځمکه غصبه سوه. نو ډېر خلک اصلي حقوق چې د شرعي له نظر نه ورسره وه اوس د دعواګانو برخه ده. او بل هغه وخت کې چې دوی لاړل که یو جرب یا 2 جربه یا 5 جربه وه، بیا فکر وکړئ چې د نفوس په ډېرېدو سره څومره کمه سوې ده. بله برخه چې مثبته ده، ځینې خلک خپل لوی خیل یا قبیلې یا کلي پیژني په نامه باندې، اما هغه هم په دې باندې اوس تړلې ده چې هغه خلک چې هلته اوس میشته دي څومره خاطرې له دوی نه لري او څومره زر یې ورسره علاقه ټینګولی سي. نو یوه جدي مسله ده، ځکه دا شړل دي. په دې معنی څوک چې شړل کېږي له یو خوا نه ډېر سخت تاوان ویني، هم د فکري نظر نه، او ځان ناهیلي ګڼي. په دې حالت کې دا ټول په ترتیباتو پورې تړلې ده چې دا خلک هرکلی کېږي، هرکلی ورته ویلی سي، نور یې په غېږ کې نیسي یا یې خوسې کوي په ډېران باندې. نو دغه نسل چې اوس راستنیږي د دوی ادغام به په داسې یوه ټولنه کې چې دوی ورسره دغسې روحي او احساسي رابطه نه لري څومره اسان وي؟ خبره د آسانی نه ده، خبره د ارادې ده. په دې معنی چې دوی خو په خپل زړه برته نه راځي، اخراج سوي دي. بل د افغانانو تجربه
په ګاونډي هیوادو کې دا لوی دوه هیوادو کې چې اکثریت د موږ دي په پاکستان او په ایران کې دا نه ده چې څوک یې پرېږدي چې هیر کړي چې افغان دي. هره ورځ پیاده یي چې مهاجر یې افغان یې دوم درجه حیثیت لري. نو یو برخه یې دا ده چې دا یې په یاد دي. د ژبې له نظر نه لومړۍ ستونزه ده، ځکه هغه وخت کې ستاسو یادونه وکړه چې شوروي په یرغل کې دوی ووتل، اکثریت د افغانان په 2 یا 3 ژبو باندې پوهېدل. موږ او تاسې چې د ادبیاتو پوهنځي کې د مثال په توګه وو، ما نیم وخت په پښتو کې درس ورکاوه، په عین صنف کې نیم وخت په دري کې، او خلک پوهېدل. اما ما شرف د خدمت د پوهنتون د ریاست درلود، خلک په دې نه پوهېدل، ځکه چې هغه افغانان چې پاکستان ته لاړل پښتو یې عامه ژبه شوله او اردو انګریزي زده کړل، هغوی چې لوړ تحصیلات وکړل. په ایران کې په یو ژبې باندې بدل شو. نو دغلته د مسله د دې ده چې دې په جای دا په ستونزه بدل کړو. دې ته باید په یو لومړیتوب پیسو وګورو چې څنګه یو خاوره چې منځ کې دوه عمدې ژبې او نورې درېیمې ژبې دي چې رسمي ژبو حیثیت لري، خپل ځای کې موږ د شرایط د دې برابر کړو چې بیا مشترکه پوهه راسي. کانادا ته ګورئ، فرانسوي ژبې یو اقلیت دي، اما ټول کاناډایان دا مني چې باید 2 ژبې وي. د دې 2 ژبو افهام و تفهیم ملي وحدت دپاره زښته ډېره ضرور ده. که د ملي وحدت له زاویې نه لاینکونه دې ته وګورئ، دا ډېره توجه غواړي، اما که دا په خپل سر پرېښودل سي او څوک ورته توجه ونه کړي، نو بیا دا جذبېدل سخت کار ده. بله برخه تحصیل ده، معارف ده. معارف او لوړ تحصیلاتو باندې څه رقم باید اقدامات وسي. نن له بدې مرغې نه دا زموږ د کمزوري ټکی ده، ځکه یو ملي نصاب چې باید واقعا دا ټول ابعاد نظر کې ونیسي د توجه معیار کې نه ده. ایران او پاکستان دواړو کې د افغان کډوالو د مجموعي شمیر په اندازه موږ کورني بې ځایه شوي هم لرو. زه غواړم یو لازم عکس وکړم، ځکه دا دردونکې ده. پوهېږئ، موږ دومره غمونه لیدلي دي او دومره وینې م لیدلي دي چې اوس غم، درد او وینې ته بې تفاوت شوي. د بې ځایه شویو ستونزه دومره لړزونکې ده او دردونکې ده چې حتی حدود نه لري. افغان ښاغلیو کې زړه ډېره سخته ده او په اسانه نه زړي، ځکه له کوچنیتوب نه موږ او تاسې کې دا پیچکاري سوې ده چې باید خپل احساسات کنټرول کړو، که مرګ یې، که سیلاو یې، که بل. اما ما د بې ځایه سوي وطنوال لیدلي دي چې 1 ساعت یا 2 ساعته ځوانان او پاخه خلک او سپینګیري په زړه کې دا ژوند د انساني ژوند نه وتلی او ټول ورته په کرکه ګوري. او ماته دا زښته ډېره ضروري وه. یو دلیل چې زه یو باعزته سولې باندې ټینګار کوو او ورته ژمن وم، دا و چې داخلي بې ځای سوي باید بیرته ځای په ځای سي او د حقوقو څښتن سي. لکه چې مهاجرینو ته موږ د خپل لاس او د بدن یو برخې ته ګورو، همدغه رقم موږ بې ځای سوي مهاجرین، خویندې، ورونو او د دوی کوچنیان موږ د وجود یو برخه دي، لکه سترګې او لکه نور وجود دي. د همدې موضوع دپاره د غصب مسله چې مطرح کړل، لوی غصبونه، یو دلیل دغه چې دغه خلک د غصب نتیجه دي. ځینې ځایو کې ډېر ظالمانو په ډېر وحشي توګه دوی له هر شي نه ویستلي دي او اوس یو عمده برخه د اوبو د پروژو، ښاري پروژو او نورو پروژو دلیل دا ده چې دغه خلک باید یو برخه د افغانستان خپل ځان وګڼي، مسئول جایداد ولري، مسئولیت ولري چې افغانان دي، د حقوقو خاوندان دي او کولی شي خپل نور خویندو ورونو سره په سرلوړي په مساوات وغږېږي.
ما په خپل په سوځون کې لمر کې امغه چې تاسو ویل د غصب لامل له شمال نه راتښتېدلی بې ځایه شوي ولیدل چې په لشکرګاه ته نږدې په هلمند کې کم کې اچول شوي وو. دغه راز مې د هرات په مسلخ کې د وچکالۍ له امله را بې ځایه شوي کسان ولیدل چې له بادغیس او غور او دغه سیمو نه راغلي وو، هلته په ډېر بد حالت کې ژوند کاوه. زما پوښتنه دا ده چې یوه برخه د دوی کېدای شي سیمه ییز عوامل ولري لکه جګړې، غصبونه او نور. یوه بله برخه انسان د لاس نه بهر ده، د چاپیریال په بدلانه پورې اړه لري چې چاپیریال د دوی په سیمو کې دومره خراب شوی دی، څه چې درلودل له لاسه ورکړي، یوازینۍ لار ورته دا پاتې وه چې یو بل ځای ته ووځي. نو د دوی بیرته میشتول او خپلو سیمو ته لیږدول به دومره اسان نه وي، مخصوصا چې اقلیمي بدلون افغانستان خورا ځپلی دی. بالکل دا ځایونه ما ټول په سترګو لیدلي، دا ټول خویندو نور سره غږېدلی او په ژمي کې مې کتلي، په اوړي کې مې کتلي. امنیتي شرایط له بدې مرغې نه موږ پرې نه ښودلو چې دوی حق غوښتنو باندې اقدام وکړو. چاپیریال کې افغانستان له 10 هېوادونه ده چې ډېره سختو ستونزو د چاپیریال سره مخامخ، اما له بلې مخې موږ هغه امکانات هم لرو چې په اساسي توګه د حل لاره کېدای شي. شمال د افغانستان ته وګورئ، 6 میاشتې سیلابونه دي، 6 میاشتې وچکالي ده او دغه کې د بندونو جوړول په اوسني پوهې باندې تمرکز په دې کې ده چې اکثره بندونه او ویالې چې په 20 پېړۍ کې جوړ شوي دي د 500 یا 100 کالو چاپیریال شرایط په نظر کې نیولو دي او نن چاپیریال ډېر سخت په بدلون کې ده، خاصتا مرکزی آسیا، غربي آسیا او جنوبي آسیا کې. که دا د افغانستان اوبه په وړې، منځني او لوی سطح باندې په یو اساسي برنامه باندې عملی سي، دغه ستونزه د مدیریت وړ ګرځېدای سي. اما بیا هم دا انسجام غواړي. تهداب د دې موجود ده، اما باید اوسني شرایطو په نظر کې نیولو سره داسې اقداماتو ته مخه وکړو چې خلک واقعا ځای په ځای سي. غیر له هغه نه دا ستونزه ورځ په ورځ ډېرېږي او دا د ناسور زخم. در اینجا میخوایم کم راجع به آنچه که شما برای این گونه حالات در نظر گرفته بودین، یعنی که افغان‌ها یک بارگی از کشورهای همسایه خارج شوند و هجوم بیارن بر کشور، شما چی تدابیری داشتین؟ چه اقدامات در نظر گرفته بودین که برای مقابله با این تو یک حالت او را به کار بگیرین؟ برای چند سال هم با پاکستان هم با ایران ما چارچوب همکاری‌های وسط مدت و دراز مدت مطرح کرده بودیم و در این مذاکرات موضوع عودت با عزت و قانونی مهاجرین ما یکی از اولویت‌های ما بود. تعداد مذاکرات گذاشته شده، حالا باید شکل برنامه‌ریزی صورت بگیرد. دلیلی که واقعات رخ میده است که یک ابهام با وجود آمده که آینده افغانستان به کدام طرف میره و در حالتی که ابهام وجود داشته باشه، عوض از این که با برنامه رفتار کنین، با حرکات احساساتی و آنی دچار میشین که نتایجش عکس‌العملی میشه و این به دایره خبیثه بدل میشه، عوض از این که به یک دایره نجیبه بدل شد. اما امکان بدل کردن از این به دایره نجیبه باید یکی از اولویت‌های ملی ما باشه. زه نه غواړم چې مهاجر ته د یو لوبې پیسو ګورئ یا وسیلې. دا انسان ده، دا ماشوم ده، دا پیغله ده، دا ځوان ده، دا سپینګیری ده، دا بوډا ده، دا هم او تاسې خور، ورور، پلار، نیکه، غوړ نیکه منځ کې موجود دي. ضرور ده چې د علایقو ته په اساسي توګه وګورئ او دوی خیر ته لومړیتوب ورکړو او ځان پیاوړي کړو چې څوک را باندې بیا دا رقم کارونه ونکړي. تنها مسئله برگشت اجباری مهاجرین یا موضوع دردناک بجای شده داخلی مطرح نیست. زیاده از 90% مردم افغانستان، 40% واقعا زیر خط
فقر تعیین شده سابقه زندگی میکنن، اما در حقیقت 90% مردم افغانستان ضرورت به زندگی آبرومند دارن. اکثریت مطلق یک کشور که به این حالت باشه، آیا ضرورت اقدامات اساسی به کار است یا نیست؟ این سوال باید محور یک بحث ملی قرار بگیره و گفتمان ملی در افغانستان آسان است. در ولایت ها وقتی که من سفر میکنم تا 16 ساعت در روز ما گوش میکرد، چند هزار نفر آدم در یک روز دیدن میتونه. همچنین نماینده های ملت از تمام اقشار جمع شده میتونن با یک اجندای منظم سر از این مسائل صحبت کرده میتونن. اجماع لازمی را طرقش وجود داره. از طرف دیگه موضوع ارقام و اسناد و ایناست و این طرق مختلف بازی میخواه. این باید به حدس گذاشته نشه. قدم اول فهم است. دوم یک اجماع لازمی است. سوم انتخاب یک راست. چهارم مشارکت فراخ اجتماعی است. پنجم ایجاد برنامه است. ششم مدیریت است. هفتم امکانات. و این همه باید یک چوکات واضح باید، چون با هم به صورت زنجیری ارتباط دارن و امکانات از دنیا خواستن هم میتونین یا از منطقه از خود فراهم کردن هم میتونین تا اولویت های ما معلوم نباشه. یوه مسله چې فکر کوم دغسې مواردو کې راپورته کیږي دا ده چې وایي هغه ګډ روایت چې ټول پرې راټول شي په دغسې برخه کې څه ده. یو څه تعریفونه تاسې وړاندې کړل، خو که یوه مشخصه پوښتنه زه داسې وکړم چې ستاسې تعریف له دغه روایت نه چې د کډوالو د بحران سره را پیدا شوی دی او افغانان ټول د هغې په چاپیر راټولېدلی شي او ټول په یوه پاڼه کې ځان لیدلی شي، هغه څه دی؟ هغه دا ده چې موږ ژوند ته په مرګ باندې ترجیح ورکړو. موږ غواړو ژوندي اوسو، په ګډه ژوند وکړو، په عزت ژوند وکړو، یو بل سره ژوند وکړو. افغانستان د ټولو ګډ کور دی. داسې برخه د افغانستان ده چې تاریخي افتخاراتونه لري. کوم زون د افغانستان ده چې مرکز د یو امپراتوري نه، لوی تمدنونه منځته راوړي دي، لوی کارونه هم کړي دي. هر وخت چې وحدت درلودلی ځلیدلی، هر وخت چې په نفاق کې و غورځوي. د وحدت روایت ده او امکانات سته. دومه خبره مې دا ده چې روایت معنا دا نه ده چې خیال و خوب ده. روایت په عملی توګه ده چې افغانستان یو منسجم بدلون ته حرکت کوي سي په منطق او په استدلال باندې او ټولېدای سو. که دغه ومنو نو بیا لومړیتوبونه باندې راځو او دې برخې کې په دې باندې برته نتیجې ته رسېدو چې افغانستان کومه جزیره نه ده، د آسیا په زړه کې پرته ده. له دې موقعیت نه څنګه ګټه پورته کوو؟ امکانات هم داخل کې څه دي، ستونزې هم څه دي، په څه طریقه راځو. دا نه ده چې یو نفر یا یو ډله یا نور ځان ته عالمان وایي، خدای ناکرده نورو ته جاهلان وایي. اما خبره د روایت دا ده چې جمعي عقل په فردي عقل اوچت ده. امت په اجماع کې اشتباه نه کوي. د حدیث نبوي ده. دلته خبره په څه کې ده؟ یا راځو په تیرو ملامتیو باندې، په تیرو وینو باندې او ټول وخت هم په دې تیرو، یا دا چې یو واضح هدف ټاکو لکه څه رقم افغانستان په 2040 کې غواړو. 300 کلیزه د یو دوامدار دولت په حیث باندې څنګه غواړو؟ څه رقم افغانستان غواړو؟ او بیا ملاتړل دي، امکاناتو سنجول دي. ملت که وخوځېده په دې خوا کې امنیتي مصارف کمیږي، د ژوندانه اهمیت باندې ټول نتیجې ته رسیږو او په ګډه د ګډ ژوند، د با عزته ژوند، د ویاړ ژوند خواته ځو. او که دا ونه منو نو بیا د حوادثو ښکار به یو، یو خواته به م یو ولي، بل خواته به م بل ولي، او خپله به تبرم په لاس کې چې هغه ونه چې سوري لاندې کینو هغه څنګه چپه کړو. ولسمشر محمد اشرف غني ډیره مننه په دې خبرونه کې له ګډون چې د گاونډیو هیوادو ایران او پاکستان نه د افغانانو د یوځایي اجباري ایستنې موضوع ته ځانګړې شوې وه. هیله کوم چې لږ تر لږه مو د دوی
د دغو کړېدلو هیوادوالو د حالت په ځلولو کې خپله ونډه درلودلې وي. تر هغو چې په بله خپرونه کې اوریدونکو سره مخامخ کیږو، تاسې او ګران اوریدونکي په لوی خدای سپارم. تر بیا. مننه. تر دې وی افغانستان. زنده باد افغانستان. یشسن افغانستان.